د پښتو نیوز چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته په سر کې یادونه کې که چیرې تاسې زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ د تازه او مهم خبرو لپاره درسره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان په اړه له ژور تشویش سره مخامخ وه د ملګرو ملتونو د هغه وخت سرمنشي ښاغلي کوفي عنان له ښاغلي ډاکټر غني څخه غوښتنه وکړه چې د افغان مسئلې د حل لارې د موندلو په منظور دی د دې سازمان د یوه لوړپوړي چارواکي او د افغانستان لپاره د باصلاحیته استازي ښاغلي لغزر ابراهیمي سره د ځانګړي سلاکار په توګه په کار پیل وکړي ډاکټر غني دا وړاندیز ومنه او د همدې پرلپسې هڅو په نتیجه کې وتوانېدی چې د بین د موافقې په ترتیب کې ونډه واخلي او نړۍ وپوهوي چې افغانان کولی شي د خپل عنعنوي دود یعنې لوی جرګې په چوکاټ کې ورپېښې ستونزې هوارې کړي قدرمنو دوستانو راځو د نن ورځې تازه او مهم خبر ته د نادولتي ادارو په اړه د طالبانو نوي تګلاره مدني ټولنه یې اندېښمنونکې بولي د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت افغانستان کې د غیر دولتي ادارو د فعالیت او دغو ادارو سره د دولتي کارکوونکو د کار په اړه د خپلې نوې کړنلارې جزئیات خپاره کړي دي دغه طرز العمل کې راغلي غیر دولتي ادارې موسسې او شرکتونه نشي کولی د حکومت د اړوندو ادارو له هوکړې پرته د هغوی مسلکي کارکوونکي وګماري او که د دولتي ادارو کوم کارکوونکي خپلې اړوندې ادارې سره له موافقې پرته دنده پرېږدي نو تر 2 کلونو به غیر دولتي موسسو کې کار نشي کولی د دې کړنلارې له مخې هغه دولتي کارکوونکي هم تر 2 کلونو پورې موسسو او انجیوګانو کې دنده نشي اخیستی چې دولتي اداره کې د غیر حاضرۍ او یا کوم جرم پر بنسټ له خپلې دندې منفک شوی وي د طالبانو حکومت ویلي دا کړنلاره د پروژو د ښه تطبیق او د بشري مرستو د عادلانه ویش په هدف د کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو د فعالیت د تنظیم او د چارو سمون لپاره په 3 فصلونو او 11 مادو ترتیب شوی د طالبانو حکومت کې د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب بی بی سی ته پښتو پاڼې ته ویلي دا کړنلاره د غیر دولتي ادارو چارو کې د روڼتیا لپاره ترتیب شوی او د افغانستان د کار له قانون سره اړخ لګوي دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کړی خبر تر بیا ښه وخت